د پاکستان جنگي جیټ الوتکې بیا افغانستان ته دننه شوې. په سلامونو مهرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د ننګرهار او کونړ ولایتونو څخه ځایي سرچینو رسنیو ته خبرو کې ویلي چې د تېرې شنبې په ورځ د ننګرهار په ګوشتې، کامې او د کونړ ولایت په خاص کونړ او سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستان جیټ الوتکې لیدل شوي دي. یادو سرچینو چې نه یې غوښتل نومونه یاد شي په خپلو خبرو کې وویل چې دغه جیټ الوتکو د سیمې خلک اندېښمن کړي دي او د ویرې احساس د خلکو ترمنځ پیدا شوی دی. تر دې وړاندې د پاکستان پوځي جیټ الوتکو د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو هم بمبار کړی و چې 40 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې وژل شوي وو او یو شمېر نور بیا ټپیان شوي وو. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.